بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، نن هجرې ته راغلی یم، قبرونو ته راغلی یم. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وایي تاسو هجرې ته ولاړ سئ د پاره د دې چې تاسو ته قبر در په یاد سي، تاسو ته مرګ در په یاد سي. موږ ټوله مړه کېږو یو وخت. زموږ او ستاسې پلرونه او نیکهګونه هغه څه سول؟ ټوله مړه سول. الله تعالی دې پر ورحمېږي. نو موږ تاسو باید هجرې ته چې ولاړ سو، سنت طریقه داسې ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به کوم وخت قبر ته ولاړی، هجرې ته به ولاړی، نو داسې به ویل: السلام علیکم یا اهل القبور انا ان شاء الله بكم لاحقون. سلامتیا دې پر تاسو باندې ای خاوندانو د قبرونو، ډېر ژر ده چې موږ به هم ستاسو سره ملاقات سو، ستاسو سره به یو ځای سو. دعا به هم څوک قبر ته کوي، قبرونو ته به کوي. دعا داسې ده: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيه واعف عنهم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم. داسې دعا. او که چیرې یو کس وي، یو، نو تاسو به داسې دعا کوئ: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله. او که چیرې هغه ښځه وي، اللهم اغفر لها وارحمها، دا ضمیر به د مونث سره راولئ. او که چیرې ستاسو دعا زده نه وي، نو لومړی به یو وارې درود شریف اللهم صلی او اللهم بارک ووایاست، ورپسې به 3 واره قل هو الله احد، سورة اخلاص دا ووایاست. او زم د فاتحې به هم ورسره وکړئ، سورة فاتحه الحمدلله به ورسره ووایاست. بیا به درود شریف یو ځل ووایاست، او ثوابونه به یې د هدیرې کې چې کوم خلک دي د قبرونو والا ته وروبخښئ، ثوابونه یې تاسو ته هم الله تعالی جل جلاله درکوي او هغو ته یې هم ورکوي.